سلامونه ملګرو، زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. شاوخوا 2,00,000 مغول له لیرې ځای څخه ډیلي ته د جګړې لپاره راغلي وو. ظفرخان په مغولو پسې ډېرې منډې وکړې. هغه په بېرحمۍ سره پر هغوی باندې حملې کولې. جګړه پیل شوه. په 14مې پېړۍ کې د نړۍ ستر باچاهان چې ځانونه یې ډېر زورور ګڼله، د یوه نوم له اورېدو څخه هغوی ډېر وېرېدله. د هغه نوم مغول و. هر چېرته چې به د دوی بیرغ پورته سو، هلته به یوازې تباهي راتله. مغول چین په ګونډو کړی و. دوی روسیه ورانه کړې وه. دوی منځني ختیځ، فارس، عراق او سوریه تباه کړې وه. د ټولې نړۍ حالت خراب شوی و. د چنګیز خان له مړینې وروسته د هغه زامنو او لمسیو د هغه ارمانونه نور هم مخکې یوړله. دوی یوه عقیده درلودله. ویل به که څوک تسلیم سي نو هغوی به ژوند وکړي، او که زموږ سره جګړه وکړي نو ستاسې په ښار کې به حتی یو سپی هم ژوندی پاتې نه سي. مغولو د خپلو یرغلونو په ترڅ کې د نړۍ 1.5% انسانانو وژلي وو. چیرې چې بتلل هدف یې لوټ، باج اخیستل او خلک غلامان کول وو. او هغه کسان چې جګړه یې ورسره کوله، ښارونه به یې ورباندې سوځول او ورانول به یې. اوس د دوی بل هدف ډیلی ښار و. د دوی توپاني پوځ د هند سرحد ته رسېدلی و، خو دوی نه پوهېدل چې د ډیلي پر تخت باندې داسې یو سلطان ناست دی چې همدومره بېرحمه او سختګیره دی لکه دوی چې دي. د دې سلطان نوم علاودین خلجي و. کله چې علاودین خلجي د 1290 کال په پای کې د ډیلي سلطان سو، هغه ولیدل سلطنت یې ناپیداره دی او تر ټولو لوی ګواښ د مغولو یرغل دی. خلجي پریکړه وکړه چې مغولو ته به د هغوی په ژبه سره ځواب ورکړي. په 1298 کال کې مغولو په شاوخوا 100,000 سرتیرو سره ډیلي ته نږدې په یوه کلا کې سره راجمع سوي وو. دوی ډېر باور درلودی، فکر یې کوي لکه نورې پاچاهۍ دا ځای به هم همداسې ژر تسلیم سي. خو خلجي د خپل پوځ مشري خپل ورور علو خان او تر ټولو وفادار جنرال ظفرخان ته سپارلې وه. دوی د خپل پوځ سره جګړې ته رسېدلي وو. د خلجي پوځ د مغولو له پوځ څخه ډېر کم شمېر درلودي. دواړه لښکرونه یو د بل مخ ته ودرېدل. د خلجي پوځ په ډېر شدت حملې پیل کړې. جګړه پیل سوه او د خلجي پوځ مغول په ډېره بېرحمۍ سره وځپل. جګړه دومره سخته سوه چې مغول په بشپړ ډول سره مات سول. څو تنه وتښتېدل، خو د خلجي پوځ شاوخوا 100,000 مغول ژوندي ونیوله او وروسته یې د خلجي په امر سره ټوله ووژل. دا د مغولو لپاره یو ستره ماته وه او دې بریا د علاودین خلجي پوځي شهرت اسمان ته پورته کړي. مغول د دې لومړي ماتې څخه ډېر حیران پاتې سول، خو دوی بیا هم د ډیلي د حملې لپاره تیاری پیل کړی وو. دوی پلانونه جوړ کړي ول. پیاوړي او تجربه لرونکي سرتیرو، کمزوري سرتیري روزل او هر څه یې ورزده کول. مغول اوس ذهني او بدني چمتووالی نیولی وو. اوس 1299 کال رسېدلی وو. د مغولو پوځ د ډیلي لور ته خوځښت پیل کړي، خو دا ځل یې پلان بدل وو. دوی د سیند سیمې ته لاړل او یوه مهمه کلا یې ونیوله. مقصد یې دا و چې د کوچنیو جګړو په وسیله د خلجي پوځ کمزوري کړي. خو بیا یې هم د هماغه ظفرخان سره مخ سول. ظفرخان د مغولو په چال سره پوه سوی و. هغه بې ځنډه پر کلا باندې حمله وکړه. مغولو فکر نه کوي چې څوک په دومره په چټکۍ سره پر دې باندې برید وکړي. ظفرخان هغوی یو ځل بیا په بده توګه سره مات کړل او له کلا څخه یې وایستل. ډېر مغول په دې جګړه کې ووژل سول. دغه ماتې مغولو ته دومره درنه وه چې هیڅکله یې هېره نه سوه. د 2 پرلپسې ماتو وروسته د مغولو مشر دومره غوسه سو چې د ډیلي د ورانولو قسم یې وخوړی. هغه له لرې ځایونو څخه مغول راټولول پیل کړل. هغه ټولو ته د ډیلي د حملې امر وکړي. شاوخوا 2,00,000 مغول د لرې سیمو څخه ډیلي ته روان سول. مشر مغول خپل زوی قتلغ خواجه ته امر وکړي چې د 2,00,000 اسوارو پوځ سره ډیلي ته ولاړ سي. مغول اوس د 2,00,000 پوځ سره د هند پر لور باندې روان سو. کله چې دا پوځ د سیند له دریاب څخه تیر سو او د ډیلي لور ته راورسېدی، په ټوله سیمه کې شور جوړ سو. د کلیو خلک د پناه لپاره ډیلي ته منډې وهلې. جوماتونه، بازارونه، هر ځای د خلکو څخه ډک وه. دلته د خلجي مشاورانو هغه ته د جوړجاړۍ مشوره ورکړه، ځکه چې دا ځل مغول د خپل تر ټولو خطرناکه جنګیالیو سره راغلي وه او سربیره پر دې دوی 2,00,000 پوځ درلودي چې ډېر زیات وو. خو خلجي روښانه انکار وکړي او ویل زه به د لرې ځای څخه د 2,00,000 اسوارو پوځ له ویرې څخه یو ځای پټېږم. دا خو هېڅکله نه کېدلی. خلجي په چټکۍ سره خپل پوځ راټول کړي او د ډیلي کلا ته ورورسېدله. د مغولو لوی پوځ یې مخ ته ولاړ و. اوس دواړه لښکرونه یو د بل پر مخامخ سره ولاړ وه. خلجي یوه دفاعي تګلاره غوره کړې وه او خپلو جنرالانو ته یې سخت امر کړی و تر هغه وخته به هېڅوک یو ګام هم مخته نه سي اخیستلی تر څو چې زه اجازه ورنکړم، او که څوک د ده له حکم څخه سرغړونه وکړي نو سر به یې پرې کېږي.
همدلته مغول د دې انتظار کوي چې د خلجي پوځ به مخامخ برید وکړي، خو دا ځل خلجي بل ډول پلان جوړ کړی و. څو ورځې دواړه پوځونه یو د بل پر وړاندې مخامخ ولاړ و. وروسته یو عجیبه پیښه وسوه. د مغول د پوځ رسته لاس لښکر د شاتګ تمثیل وکړي. دا چې ظفرخان مخکې 2 ځله مغول مات کړي و، نو پر ځان یې ډیر باور درلودی. د فکر وکړ چې ګواکې دا مغول ویریدلی دي، نو د خلجي امر یې هیر کړي او په دې پسې ور روان سو. ظفرخان په مغولو پسې دومره منډې وهلې چې ډیر لرې ولاړی. د ظفرخان پوځ شاوخوا 55 کیلومتره د مغولو تعقیب وکړي. په دې تعقیب کې هغه له خپل اصلي پوځ څخه ډیر لرې ولاړی. کله چې ظفرخان یوازې سو، مغولو پر هغوی باندې ناڅاپه برید وکړي. دا د دوی اولنی پلان و. ظفرخان سخت بند پاتې سو. ورسره یوازې یو څو سرتیري وه او د شاتګ هیڅ لاره نه درلودله. که شاته تللی وای، خلجي به هغه وژلی وای، نو هغه د جګړې پریکړه وکړه. ظفرخان او د هغه وړوکی پوځ جګړه پیل کړه او تر 15,000 ډیر مغول یې ووژل. ظفرخان لکه زمری جنګېدی، خو مغولو د هغه آس زخمی کړي. ظفرخان چې پر آس باندې سپور و، ډیر طاقتور و، نو کله چې آس ولوېدی، بیا یې هم پر پښو باندې جګړه پیل کړه. په اخر یو مغول پر هغه باندې د غشي واري وکړي چې ظفرخان پر هغه ځای باندې مړ سو. د ظفرخان قرباني هیڅ بې ګټې نه سوه، ځکه هغه دومره مغول وژلي وه چې د هغوی مورال یې ورمات کړی و. مغولو نوره هڅه ونه کړه چې مخکې ولاړ سي، ځکه چې یو وړوکی پوځ دومره لوی تاوان ور اړولی و او د خلجي لوی پوځ د ډیلي د کلا مخې ته ولاړ و. له همدې امله مغول د ویر له امله شاته ولاړل. د ظفرخان له قرباني وروسته مغولو 4 کاله هیڅ برید ونه کړي، خو په 1303 کال کې د مغول یو جنرال تارغي د لوی پوځ سره ډیلي ته ورسېدی. په دې وخت کې د خلجي پوځ د چتور له جګړې څخه راګرځېدلی و. دا ځل خلجي برید ونه کړي، بلکې دفاعي تګلاره غوره کړله. هغه د ډیلي په څیر سیمه کې خپل پوځ ځای پر ځای کړی و او لوی کندې او دیوالونه یې جوړ کړي وو. مغولو 2 میاشتې هڅه وکړه چې دا دیوالونه مات کړي، خو بیا هم ونه توانېدله. په پای کې تارغي د ستړیا او د خوراک د کمښت له امله د شا تګ لپاره مجبوره سو. دا 4م ځل و چې مغولو ماتې وخوړله. بیا 1306 کال راغلی. د مغولو جنرالانو کوبوک او اقبال منده له 50 زرو څخه د 80 زرو اسوارو سره د ډیلي وخواته حرکت وکړي، خو دا ځل هغوی د خلجي د نوي جنرال ملک کافور سره مخ سول. کافور د روي په سند کې په سخت شدت سره پر دوی باندې حمله وکړه او مغول یې په سخت وحشت سره مات کړل. کوبک یې ژوندی ونیوی. وروسته کافور په ناګپور کې د مغولو بل پوځ ته هم سخته ماته ورکړه چې د مغولو ټول پوځ یوازې 3000 یا 4000 کسان پاتې سول. مغول چې هیڅ چا یې مخه نه سوی نیولی، د ټولو د ماتولو تاریخ یې درلودی. خو خلجي هغه کار وکړي چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې هیڅ سلطنت نه و کړی. هغه یوازې یو ځل نه، بلکې 15 ځله هندوستان د مغولو له بریدونو څخه وژغوري. که علاوالدین خلجي مغول نه وی مات کړي، د هند نقشه به بالکل بدله سوې وای او ویل کېږي چې هند به 250 یا 300 کاله شاته تللی وای. دا و د علاوالدین خلجي او مغولو د جګړې اصلي کیسه. دا کیسه موږ ته یو پیغام راکوي. قومونه د اتلو په وینو ژوندي پاتې کیږي او ملتونه هغه وخت نه مري چې د ظفرخان په څیر زړور زامن ولري. د تاریخ ستوري تل د هغو کسانو په نوم روښانه وي چې د خپل وطن د عزت، خپلواکي او راتلونکي لپاره قرباني ورکوي. خدای دې زموږ په نسل کې تل داسې سرښندونکي زړونه ژوندي وساتي. کوم ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ او خپل نظرونه مو هم په کمنټ کې راسره شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.